الله سينكار كي لكنه هو الله زاد استغفر كم نوايا هو الله زما پر حق الله بن ایمان دي ربي زما پروردگار غدي ولا اشرك بربي احدا زاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرمن لدونكو أو أوريدونكو نن مجد الله سبحانه وتعالى دا كتاب قرآن كريم سر دا سورة الكهف چې د قرآن کریم اتلسم سورت دی او دغه سورت تقریبا 113 آیاتونه لري. الله سبحانه وتعالى په دغه سورت کې د دې په 14 آیاتو کې د یو دوه کسانو یو کیسه او مناظره بیان کړې ده. دوه انسانان دي هغه مناظره سره کوي خبرې سره کوي او په هغه دوه کسانو کې دا یو منکر دی ملحد دی کافر دی او هغه بل مؤمن مسلمان دی. الله سبحانه وتعالى په دغه قصه کې انسانانو ته مؤمنانو ته دا درس ورکوي چې ای انسان د دنیا نعمتونه د دنیا مال او دولت د دنیا خوندونه د دنیا لذتونه دا د یو څلورو ورځو نعمتونه دي د همیشه نعمتونه نه دي. حقیقت کې اصلي نعمتونه اصلي کامیابی اصلي مال او دولت اصلي خوند هغه د آخرت خوند دی. اصلي زندگی او اصلي ژوند هغه د آخرت ژوند دی. دا د دنیا ژوند دا یو عارضي زندگی دی یو عارضي ژوند دی. اصلي ژوند ابدي ژوند هغه ژوند دی چې هغه د آخرت ژوند دی او هغه نه ختمېدونکی دی. په دغه قصه کې دغه منکر او کافر دا سرمایه‌دار دی باغونه الله سبحانه وتعالى ورکړي دي مالونه یې ورکړي دي او هغه مؤمن مسلمان مفلس دی غریب دی. دغه منکر او دغه کافر او ملحد په د خپلو نعمتو باندې په د خپل مال او دولت باندې ډېر غره دی او دوی دا سوچ کوي چې دغه نعمتونه دا زما مالونه او دا زما سرمایه به ما ته د همیشه ژوند راکړي او دا به زما سره همیشه را سره وي. هغه مؤمن دا ورته وایي چې ای سړی ای انسانه تا د دنیا زندگی د عارضي زندگی ده ته باید د آخرت په باره کې سوچ او فکر وکړې او ته باید الله سبحانه وتعالى باندې ایمان راوړې مؤمن سي او د الله سبحانه وتعالى د نعمتو قدر وکړې. الله سبحانه وتعالى فرمایي د دې دوه بیان کوي واضرب لهم مثل الرجلين ازما پیغمبره ته د خپل امتیانو ته د هغه دوه کسانو مثال بیان کړ. جعلنا لاحدهما جنتين چې په هغه دوه کسانو کې و دغه منکر او کافر ته ما دوه باغونه ورکړي ول من اعناب د شایستو انګورو وحففناهما بنخل او دغه انګورو پر باغو باندې ما چار طرفه د خورما درخت راګرځولي وي. وجعلنا بينهما زرعا او دغه کافر دپاره چې د کم دوه باغونه ول د هغه دوه باغو په منځ کې یو ډېره پراخه مځکه وه چې په هغه مځکه کې د کښتونه کرلي وه. کلتا الجنتین دغه دواړو باغو آتت اکلها خپله میوه ورکول پوره میوه یې ورکول ولم تظلم منه شیئا په دغه میوه کې دې باغو هیڅ کمی نه کوي. هر کال به هرې درختي او هر باغ پوره میوه ورکول. وفجرنا خلالهما نهرا او دغه کافر او دغه مشرک او دغه منکر چې دا کوم دوه باغونه ول د دې دوه باغو په منځ کې د اوبو یو ډېره غټه واله تېره سوې وه چې د هغه والې څخه د باغونه او کښتونه ټول اوبه کېدل. وکانه له ثمر الله سبحانه وتعالى فرمایي دغه کافر د دې باغو کښتو د دې سماسې وه وکانه له ثمر د نوره سرمایه هم درلوده. دی په دغه نعمتو باندې ډېر مغروره و. الله سبحانه وتعالى بالکل یې د الله سبحانه وتعالى څخه بالکل منکره و. دی په د خپل مال باندې ډېر غره و. فقال لصاحبه دو د خپل ملګري مؤمن مسلمان ته وویل وهو يحاوره چې دو هغه مجلس سره کوي خبرې سره کولې د الله سبحانه وتعالى پر قدرت باندې د هغه مسلمان د سره مناظره وه
د الله سبحانه وتعالى پر وحدانیت باندې، د هغه پر خالقیت باندې، د هغه پر الوهیت باندې د دې مسلمان د سره خبرې وي، وهو يحاوره چې دوی هغه خبرې سره کولې. په دغه وخت کې د مؤمن مسلمان ته وویل: ای سړی، ای مسلمانه، انا اکثر منک مالا، زه خو در تا بیخي ډېر مالونه لرم، و اعز نفرا، او زه بیخي ډېر عزتمند یم په خلکو باندې، بیخي ډېر کسان لرم. دوی د هغه خبرې سره کوي، په دغه خبرو کې روان دي په رفتار کې. ودخل جنته، دغه کافر او دغه منکر د آخرت او د الله سره دا و د خپل باغ ته وردننوتی، و خپل باغ ته وردننسو، وهو ظالم لنفسه، په داسې حال کې چې د پر خپل ځان باندې ظلم کوي. په چیش باندې ظلم کوي؟ کبر یې کوي، لویي یې کول، د الله سبحانه وتعالی د خدایي سره انکار کوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي دی چې کله د خپل باغ ته وردننسو او د خپل باغونه او د خپل کښتونه یې ولیدل، نو هغه مؤمن ته یې وویل: ما اظن ان تبید هذه ابدا، زه سوچ نه کوم چې زما په زندګي کې دغه باغونه او دغه سرمایه زما څوک واخلي یا د دا باغونه څوک راخراب کړي. زه خو داسې یو قدرت نه وینم چې هغه د زما و دغه باغو ته تاوان ورسوي. وما اظن الساعة قائمة، او نه زه دا سوچ او فکر لرم چې آخرت ورځ به راسي، د قیامت ورځ به راسي. که چیرې مؤمنه دا ستا په خبره چې ته آخرت راځي، قیامت راځي، بله دنیا راځي، که چیرې هغه هم راسي، ولئن رددت الی ربي، او ما یو څوک خپل خدای ته ورولي چې هغه ته خدای بولي، العیاذ بالله، دغه انکار کوي. که چیرې ما څوک الله ته ورولي، لاجدن خیرا منها منقلبا، هلته به هم زه د الله سره یو ډېر ښه د ورتګ ځای پیدا کړم، هلته به هم الله سبحانه وتعالی ما ته ډېر نعمتونه راکړي. د ده سوچ او فکر دا و چې په دې دنیا کې ما ته الله سبحانه وتعالی نعمتونه راکړي دي، نو په آخرت کې به هم ما ته هر څه راکړي. دې ځای ته د ده سوچ او فکر نه و چې د دې دنیا نعمتونه دا د امتحان او ابتلا یو ذریعه ده. د دې دنیا هر نعمت دا یو عارضي نعمت دی. که په دا دنیا کې یو چا ته الله سبحانه وتعالی مال او دولت ورکړی و، د هغه معنا دا نه ده چې دا کامیاب هم دی. که یو چا ته الله سبحانه وتعالی مال او دولت نه ورکړی، فقیر او مسکین و، د هغه معنا دا نه ده چې هغه ناکامه دی، بلکې دلته د کامیابۍ او ناکامۍ فیصله هغه د انسان پر ایمان باندې کېږي، د انسان پر هغه د آخرت پر عقیده باندې کېږي چې مسلمان پر الله باندې ایمان لري، پر آخرت ایمان لري، د مرګ وروسته پر دوهم وار زندگی ایمان لري. کوم سړی چې دغه ایمان او عقیده لري او په زندگی کې نیک او صالح اعمال کوي، هغه ته الله سبحانه وتعالی د آخرت کامیابي ورکوي. نو دا مشرک او منکر او ملحد دی و دا مسلمان ته وویل چې ما اظن ان تبید هذه ابدا، زه خو دا سوچ او فکر نه کوم چې دغه نعمتونه د زما څوک واخلي یا د څوک دا خراب کړي. وما اظن الساعة قائمة، نه زه دا سوچ او فکر لرم چې قیامت ورځ دې راسي. ولئن رددت الی ربي لاجدن خیرا منها منقلبا، که چیرې زه ستا په خبره ستا خبره در سره وهم منم، زه د خدای و حضور ته پیش ځم، هلته به الله ما ته ډېر نعمتونه راکړي، ځکه په دنیا کې ما ته هر څه راکړي. قال له صاحبه، ده ته هغه خپل ملګري وویل، وهو یحاوره، چې هغه د ده سره مجلس کوي، ویل: ای سړی، اکفرت بالذي خلقك من تراب، تا د هغه خدای سره انکار وکړي، ته په هغه خدای باندې منکره شولې چې هغه ته په حقیقت کې د خاورو څخه پیدا کړی، ثم من نطفة، بیا هغه ته د مردار اوبو د یو څاڅکي څخه پیدا کړی، ثم سواک رجلا، بیا هغه الله سبحانه وتعالی ته د مور په نس کې یو صحیح او جوړ انسان جوړ کړي، ته د هغه الله څخه انکار کوې. لکنه هو الله، زه ستا په رقم نه وایم، هو الله، زما پر هغه الله باندې ایمان دی، ربي، زما پروردګار هغه دی، ولا اشرک بربي احدا، زه د خپل خدای سره هیڅوک شریک نه نیسم، زه د خپل خدای سره هیڅوک په خدایي کې شریک کوم نه. ای سړی، ولولا اذ دخلت جنتک، ولې نه چې کله ته خپل باغ ته ننوتلې، تا دغه ولې نه ویل چې ماشاء الله، هر څه چې کوي هغه الله کوي، ما هغه څه کېږي شاء الله چې د الله خوښه. لا قوة الا بالله، انسان د هیڅ اختیار نه لري، د الله د قدرت بغیر، د الله د طاقت بغیر انسان هیڅ هم نشي کولی. تا دغه ولې نه ویل
تا ولې د الله څخه انکار وکړې؟ ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، که چېرې ته وینې چې زه درتا په مال کې کم یم، درتا په خلکو په انسانانو کې کم یم، درتا په اولادونو کې کم یم، فعسى ربي نږدې ده چې زما پروردګار ان یؤتیني خیرا من جنتک، چې زما پروردګار ماته ستا در دغه باغو ښایسته باغونه راکړي، ويرسل عليها حسبانا من السماء، او دا ستا پر باغو باندې الله سبحانه وتعالى د عذاب یو باد راولي، فتصبح سعيدا زلقا، دا ستا ټول باغونه به په یو هوار میدان در بدل کړي، او یصبح ماؤها غورا، یا الله سبحانه وتعالى عذاب په یو بل شکل درته راولي، دا ستا د باغ چې کومې اوبه دي دا اوبه به لاندې ولاړې شي، فلن تستطيع له طلبا، ته به په هر کوشش کولو باندې هر رقم کوشش به وکړې دغه اوبه چې الله سبحانه وتعالى یې لاندې بوځي کښته یې بوځي دا بیا ته په هیڅ کوشش باندې نورې نسې راوستلی. الله سبحانه وتعالى فرمایي واوحیت بثمره، په شپه شپه کې د ده پر باغ باندې عذاب رالی، کله چې دی خپل باغ ته رالی فاصبح یقلب کفیه على ما انفق فيها وهي خاویة على عروشها، کله چې د خپل باغ ولیدی چې ټول باغ یې ختم سوی دی، په یو هوار میدان باندې بدل سوی دی، په تورو ایرو بدل سوی دی، فاصبح یقلب کفیه، بیا نو د خپل لاسونه سره اړول، خپل لاسونه یې سره مږل او افسوس یې کوي پر هغه مال باندې کوم مال او سرمایه چې ده په دا باغ کې لګولې وه، ويقول او دا یې ویل یا لیتني لم اشرک بربي احدا، کاش کې ما د خپل خدای سره هیڅوک په خدایي شریک نه وای نیولی، یا لیتني افسوس ما دپاره لم اشرک بربي احدا، ما د خپل خدای سره هیڅوک شریک نه وای نیولی. الله سبحانه وتعالى فرمای هنالك الولاية لله الحق، دلته معلومه سول چې حقیقت کې د ټولو کارو اختیار د ټولو کارو قدرت هغه د الله سره دی، هو خیر ثوابا، هغه بهتر بدله ورکولو والا دی، و خیر عقبا، بهترین انجام ورکولو والا، ښه انجام ورکولو والا هغه هم صرف یوازې او یوازې الله سبحانه وتعالى دی. د دې واقعې څخه موږ ته دا درس دی چې ای انسانه د دنیا د 5 ورځو په نعمتو باندې مه دوکه کېږه، حقیقي نعمتونه هغه د آخرت نعمتونه دي، حقیقي کامیابي هغه د آخرت کامیابي ده، د آخرت دپاره تیاري وکړه او د الله سبحانه وتعالى پر قدرت باندې د هغه پر الوهیت باندې د هغه پر خدایي باندې ایمان راوړه او په دې فکر او دې سوچ باندې خپله زندګي تېره کړه چې یو بله زندګي را روانه ده، یو بل ژوند را روان دی، په هغه ژوند کې زما سره د دغه زندګۍ د لمحې ګړي ګړي آن حساب کېږي. الله سبحانه وتعالى دې موږ ته توفیق راکړي چې په دغه زندګي کې د آخرت زندګۍ د ابدي زندګۍ لپاره تیاري وکړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.